شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن موږ راځو اکسل ته او په اکسل کې خپل سب لیکچر شروع کوو. 14 لیکچر شروع کوو. نن موږ راځو انسرټ ټایپ به شروع کوو که نه. نو اول خبره دا ده چې د انسرټ ټایپ کې موږ کوو څه په انسرټ ټایپ کې موږ کوو څه دغه پیج ما سره کوم رانږدې کړو. ته به کنټرول بټن ونیسې، کنټرول او دا بټن ګورې دا بټن کو شاته وړي شاته لاندې کېږي به کوم مخکې وړي چې کېږي بس کېږي. ښه نو اوس خبره داسې ده که نه. اول موږ شروع کوو پیو ټیبل. پیو ټیبل څه ته ویلی کېږي یا ریکمنډډ پیو ټیبل دا څه ته ویلی کېږي. نن زموږ ټول کابل ټیبل لیکي زه راځم دا دې ته ویلی کېږي. ښه دلته زه لیکم یو هاټ ګراف رسموم. پیو ټیبل دې ته ویلی کېږي که نه چې تا په مختلفو ولایتونو کې سیل کړی دی او مختلف نفر دی. ته کو غواړې که نه چې فرض مثال په ننګرهار کې څومره سیل شوی دی تو د کوګر ته معلوموي، په دې کې څومره سیل شوی دی کېږي. معنا ته غواړې چې خپله ډیټا چې کومه ده په اسانه طریقې سره خلکو له تشریح کړي نو ته پیو ټیبل نه کار اخلي. یا ته غواړې چې په یو دغه کې کار ستا یو شرکت دی، په شرکت ستا په مختلفو ولایتونو کې دی او ته غواړې چې ستا خو ولایتونه خو ډېر زیات دي او ته غواړې چې دې نه یو ولایت کوم ولایت چې ستا په کار وي او د هغې ډیټا راوباسې نو دې په ثانیه کې راوباسلی شي. نو دې د وجې نه موږ د پیو ټیبل نه ګټه اخلو. زه دلته لیکم فرض مثال لیکم چې امپلای دلته ورته لیکم چې سیلز دلته ورته لیکم چې سټیټ څه شو که نه دا ورته ولیکم او دلته ورته ولیکم چې ښه امپلای فرض مثال موږ سره جان دی او دلته کلیک کوم راځم یو دومره مې واغست پس زه پاس ترې غټه ډیټا جوړوم سیل فرض مثال دلته لیکم 8000 او راځم دې باندې کلیک کوم ټول 8000 کول نه دي په کار. داسې به په دې کې به 9000 ورکړو، په دې کې به 2000 ورکړو، په دې کې به 4000 ورکړو، په دې کې 6000، په دې کې 12000، په دې کې دا، په دې کې ډیټا مې ډېره غټه ورکړې که نه. دومره ډیټا به کاپي بس دی او دا به راوخته به څه کړو دا به ډېر دومره ډیټا کاپي ده بس دی. او سټیټ لیکم فرض مثال دلته لیکم چې ننګرهار دی، کابل دی، زابل دی، ننګرهار دی، کابل دی، ننګرهار دی، کابل دی، زابل دی، هرات دی، کندوز دی، کابل دی، کابل دی، ننګرهار دی، کابل دی، زابل دی، سش ښه ولایتونه مو شو هر څه وشو که نه. زه راځم دغه ټیبل وسیمم هم راځم دې ته راځم دې باندې کلیک کوم او راځم چې شته راځم په هوم ته ځم او که په هوم کې راځم ته چې شرط علم په رنجونو کې به څه شو که نه. راځم دې ته آل باډر علم او چې باډر مې کله واغسته دا زه دې مین ته راولم را مې وسته که نه. اوس راځم دې باندې پیو ټیبل چې کوم هغه اپشن په دې باندې اپلای کوم خو مخکې دې نه چې دې باندې پیو ټیبل انتخاب کړي دا به لومړی ټیبل ته چینج کړي چې څه به چینج کړي ټیبل ته به چینج کړي. نو زه راځم دا اول ټیبل ته چینج کوم. ګوره ښه ټیبل ته چینج کولو موږ سره څو دانې طریقې دي. اول یو خو طریقه لنډه طریقه دا ده او دلته غلطۍ مې کړي که نه
دې کې نه غلطي وشوه بیا لاړې ورخه والله دا وهي هذا بيخي غاغو ولازم داتي نو بارڈر کوم څه شته دومره ډاټا بسته ده څه شته موږ صرف مقصد خارج مقصد ته ځان ورسو فرض مثال خبره مې کوله خاطر ټیبل ته چینج کوم ټیبل ته چینج کول لپاره څو لارې دي ښه یو لاره دا دی باندې کلیک کا او چې څنګه دې کلیک راشه ټیبل ته بدل کړل ته کلیک کا او دې باندې کلیک ډایرکټ په ټیبل ته بدل شي یو طریقه ته ساده غو طریقه هم کوم ما ته لنډه طریقه وخایله لنډه طریقه چې دا ګورې کنټرول ال وه او کې کا ټیبل ته بدل شو شبکه میشه ته ولیکم چې شارټ کټ فور ټیبل مثلا چې کنټرول پلس ال د موږ سره لنډه طریقه ده ته نه شو ساده سیم نه کوم دا ټول بس تا کوم ټیبل نه خوا کوم ټیبل نه خوا کې څنګه دلته بکلیک کی او دا بتو هي د شکل کې یس وو ټیبل نه بس ساده ته بدل شو بس ساده شو دا غته خوش ته ټیبل ته بدلوم بس ساده ته دلته کلیک ورکه هم غوري دا بس سره شي څنګه چې کلیک کې غوري ټیبل ته بدل شو دا یو سره که شو ساده راغله پوښتنه ټیبل ته چی شوی دی بدل شي اوس راځم نن زر تخپل درس راځو پیو ټیبل ته راځو پیو ټیبل ته راځو دی باندې کلیک کوم دا پیو ټیبل ته بدل شو اوس دا ګوره زه دې څه کار وکړه مال امپلوای راکا یوازې ماته د کارکونکو نمونه راکا او دا هغوی چې وکړه سیل ماته راکا کارکونکي به درکړي کارکونکو ته سیل به درکړي چې جان دې دومره سیل کړی خان دومره کړی دې دومره کړی دې دومره کړی دومره کړی چې مجموعه دومره راځي او دا څه وکړه ولایتونه ماته راکا ګوره ښه ولایتونه به درکړي دا داسې کار مه کوه د استاد په خوښه باندې ته چې ورته سوي هغه درکوي داسې کار وکړه ماته یوازې ولایتونه راکا او د ولایتونو دغه ماته راکا سیل ماته راکړي چې په کوم ولایت کې څومره سیل شوي دا څه وایي په ننګرهار کې دومره شوی په هرات کې دومره شوی په دې کې دومره شوی په دې کې دومره چې مجموعه دا ده څومره ښایسته خود اوس له سیم نو موږ کار وکړه دا سیل امتیا خوا که موږ ته یوازې سټیټ راکوو امپلای راکړه چې کوم کس په کوم ولایت کې دی ولایت درکوي چې پلاکي کس په پلاکي ولایت کې دی او اوس ولې کار کوم درې والا راکړه درې والا بر درکې وایي چې پلاکي کس پلاکي ولایت کې دومره سیل کړي چې مجموعه دومره کېږي پام دی ورته دا پلاکي کس په ننګرهار کې دا دومره کېږي او ټول یې په مجموعي سره درکړه مثال نزدیکه ته ویل کېږي پیو ټیبل ته وایي چې نو ساده سیمه نه دی په کار دا تیا خوا کا دام تیا خوا کا دام تیا خوا کا ما ته یوازې سټیټ راکړو د سټیټ سره سیل راکړي چې په کوم ولایت کې څومره سیل شوي ده ته په هرات کې دومره شوي په کابل کې دومره شوي په ننګرهار کې دومره شوي په زابل کې دومره شوي مجموعه دا ده ګرینډ ټوټل مړه مجموعه دا ده نو ته همدا داسې کار مه کوه داسې کار وکړه چې ما ته یوازې سیل راکړه او د سیل سره امپلای راکړه چې کوم سړي څومره سیل کړی هغه بدله درکړي دې ته ویل کېږي پیو ټیبل سیده پیو ټیبل نه موږ دلته ګټه اخیستی شو دلته یو بل آپشن هم شته دی خو هغه استعمال هم نه وي یو سره بل کار هم کوی شي ښه څه کار کوو که نه په دې باندې فلټر لګېدلی که نه دی لګېدلی راځم هوم ته په دې الرېډي فلټر لګېدلی صحیح ده او راځو A to Z باندې وکلیک کوو امپلوای زمنا رو کې مرا کوو مووی که صحیح بشي او دلته راځم چې کار کوو موو روس کې داسې روس کې بېرته راولي او که نه روس کې د نه په کار روس کې مه راوله په شاته ځي په شاته راشه وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو نن ورځې پاته موږ دومره درس بس دی سبا به انشاءالله کوشش باقي وي د خیره نوی درس نوې خبرې زه دیکھو
همدومره درس بس سبا کې بیا بل ټیبل کې کار کوم نن هم دې ټیبل کې دومره خبرې وي دې نه زیاتې خبرې پکې نه کېږي